یو ظالم بادشاه و چې د مسلمانانو سره ډېر ظلمونه کول هر وخت. خیر بیا په جنگ کې دا ظالم بادشاه مسلمانانو ونیوی. چې ونیوی نو بیا مسلمانانو سره ډېر ظلم کړی و، ډېره ناجایز یې کړې وه، ډېرې ستړي کړي وو، ډېرې وژلي وو، ډېره خوش کړي وو. نو بیا راولاړ سو اور یې بل کوي، دیګ یې ورباندې کښېښوی لوی، دا باچا یې ور واچوي چې دا به لکه نه کېږي، دا به سوځي. اوس دا باچا په دا دیګ کې ناست دی، اور تر لاندې دی، اور بل دی. نو ډېرې خپلو بتانو ته چغې نارې وکړې دي. خپل بتان ډېرې چغې په هر نامه په چې کوم یې د خدایان بلل نارې یې ور وکړې، هغه هېڅ شی نه و. نو ډبره به زما استاد څه وکړي؟ وایي دی راولاړ سو، مجبور سو، نو یې دا شروع کړو لا اله الا الله، چې زما خدای خو ما ته جواب نه راکوي، زما بوتان نو ونسه د مسلمانانو له رب یې وغواړه. وایي الله رب العزت په داغه ساعت کې د شیخ صاحب رحمه الله فرمایي باران راوستی، دا اور یې مړ کړي. چې اور بند سلو بیا دومره هوا راوستله چې دا دیګ یې پورته کړي، ولاړې په یوه علاقه کې ونښتئ. هغه علاقه د کافرانو وله. چې ونښتئ هلته کافران، خلک، دیګ، سړی، باچا. پوښتنه وسوه خیر خیر خیر. هغه ویل داسې مسلمانانو ونیولم، داسې پر اور کړم، داسې دیګ و پلانۍ، داسې مې له خپلو خدایانو وغوښتل، هغه یو چا زما مدد نه کوئ. نو بیا ما د مسلمانانو چې کوم خدای دی چې الله یې دوی بولي، له هغه مې وغوښتل په لا اله الا الله سره. بیا الله رب العزت اور مړ کوي، باران یې وکړي، هوا یې راوسته، زه دلته ولګېدم. شیخ صاحب فرمایي د دې علاقې کافرانو بیا ایمان راوړي پر دې خبره باندې چې لا اله الا الله دا حق، دا سچ، دا یقیني خبره ده. په خپل ژوند کې دا شی ضروري کوي. ولې د الله رسول فرمایي که د چا اخرنۍ خبره دا سوله چې لا اله الا الله دخل الجنه، اخرنۍ خبره د چا لا اله الا الله سو دا جنتي دی. او بیا د الله رسول فرمایي د جهنم اور ورباندې حرام دی چې کوم سړی په اخلاص سره لا اله الا الله وایي او بیا پر هغه لا اله الا الله باندې مړ سي. په آینده کې موږ تاسو ذکر کوو، صحیح ده؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. او بیا اجازه غوښتل د ذکر. تانوي صاحب رحمه الله دې خبرې خلاف دی. الله اجازه کړې ده، رسول اجازه کړې ده، نو لحاظ زما و اجازې ته ستا و اجازې ته ضرورت نشته. ها څه داسې مخصوص اذکار شته چې هغه د جناتو د تسخیر دپاره یي. ټیک دی، بیا د یو عامل سره تعلق جوړ که، هغه یې تا ته درښیي پلانی ذکر کوه، پلانی مه کوه. عام طور قل هو الله شریف ډېره وایه، لا اله الا الله ډېر وایه، دا بد اثر نه لري.